دنیا ټولو ته پته ده د 1857 جنگ ازادي وشوه، 4.5 لکه مسلمانانو د شهادت جامونه نوشله. د دغه هندوستان په ځمکه باندې انګریزان په خپل تاریخ کې لیکي. موږ د دهلی نه واخله د دره خیبر پورې یو درونه وکته، موږ یو چوک وکتو، موږ الته یو داسې ځای په نظر ونه لیدو، یو داسې ونه په نظر رانغله چې انګریز منحوس الته یو عالم لاش ځوړن کړی نه دی، د هغې لاش په ګولو باندې الوزولی نه دی. د هندوستان ځمکه که په یونو سره شوې وه، هغه د علماو په یونو سره شوې وه. محترمو هغه خونین منظرم دنیا ولیدو. 1857 جنگ ازادۍ نه وروسته هندوستان کې انګریز دا سوچ کړی چې موږ د مسلمانانو علما د مخ د ځمکې نه ختم کړه، د دیو تهذیب د ختمولو دپاره دویم سوچ وکړو. د هندوستان ځمکې ته عیسائی پادران راوغوښته، د هندوستان ځمکې ته هندو مبلغینو له دعوت ورکړو. ځای په ځای په بازارونو کې، ځای په ځای په میلو کې، ځای په ځای په چوکونو کې دوی ودرېدل، په اسلام باندې اعتراضات شروع کړه. مسلمانانو د خپل دین او اسلام نه متنفر کول شروع کړه. محترمو هغه وخت چې په مخ د ځمکه د اسلام نوم اغستل جرم و. محترمو هغه وخت چې په دغه وخت کې د الله او د رسول نوم اغستل جرم و. هغه وخت محترمو که یو عالم په کمزي کې د هغې نشاندهي کېږي، د هغې لپاره شوټ اډر دی، هغه عالم شهید کوي، ختم یې کوي. محترمو دغه وخت کې الله رب العزت د هندوستان په ځمکه یو انسان ساتلی و، د دارالعلوم دیوبند بانی حجت الله فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتي رحم الله. کله چې دا حالات وکتل چې زمونږ د مسلمانانو دغه حالات وشو، دویم نن انګریزان زمونږ تهذیب ختمول غواړي، نن زمونږ عقیده او نظریه تباه کول غواړي. مولانا قاسم نانوتي رحم الله د خپل شاګردانو یو بنچ تیار کو. هغوی ته ویل بچو لاړ شئ په کوم ځای کې چې په اسلام باندې اعتراضات کیږي، تاسو لاړ شئ په هغه میلو کې، تاسو لاړ شئ په هغه بازارونو کې، د هغه پنډتانو، د هغه عیسایانو، هندوانو د هغوی د دلایلو جوابات ورکوي، د اسلام حقانیت بیان کوي. که چېرته مسلمانانو ته څوک د مناظرې چیلنج ورکوي، هغه چیلنج قبول کوي. محترمو دنیا وکته د هندوستان په چوک باندې د تهذیب دغه علمي جنگ شروع، د هندوستان په کوڅو بازارونو کې دغه فکري الغار شروع. د قاسم نانوتي رحم الله بچی راله، د قاسم نانوتي رحم الله شاګردان تربیت یافته جماعت راغی. هغه ورځ هم دنیا ولیده د هندوستان په ځمکه باندې یو مناظره جوړه شوه. مولانا رحمت الله کرانوي صاحب رحم الله راځي مناظرې په اخره کې هغه عیسائی ته تپوس کوي، نبی علیہ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نبی دی، محمد رسول الله نبی نه دی. عیسی علیہ السلام ځکه نبی دی هغه مړي را ژوندي کړي دي، نبی علیہ السلام یو مړی نه دی را ژوندي کړی. مولانا رحمت الله کرانوي صاحب رحم الله ته تپوس کوي د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په نبوت باندې ستاسو سره دلیل دار چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوله الله هغه مړی را ژوندي کوي. ها ویل تاسو زمونږ د امت خبره کوئ، زمونږ د نبی خبره کوئ، زمونږ د نبی په امت کې هم داسې خلک شته که هغه الله تعالی سوت کی دعا وکړي الله به دغه مړی را ژوندی کړي. او امت میں نہیں اس وقت یہ بند آپ کے سامنے حاضر ہے. دیو چیلنج کوي ځئ چې زو مقبرې ته ځو، تاسو یو قبر ته لاس نیسئ، د نبی علیہ السلام امتی رحمت الله کرانوي به دعا کوي که هغه مړی را ژوندی شو تاسو د عیسایت نه توبه وباسئ، که هغه مړی را ژوندی نه شو موږ به ستاسو سره عیسایان شو. محترمو هغه عیسائی پنډت مناظر جواب هغه چیلنج قبول نه کو. خلک درسته تپوس کوي تا به جواب ورکړی وی که نه، چیلنج به دې قبول کړی وی که نه؟ دا خو پیغمبر نه و، دا خو صحابي نه و، یو عام عالم و. هغه ورته وایي ها محترمو هغه تاریخي جمله نن زما استاد تاریخ محفوظ کړی ده. هغه ورته وایي اللہ کی قسم یہ اپنی زبان نہیں بول رہا تھا، اس کے زبان پر اس کے خدا بول رہا تھا. دا په خپله ژبه نه لګیا، د په ژبه باندې د خدای لګیا او که داسې مونږ چیلنج قبول کړی وی همدغسې به شوي وی. محترمو مونږ وایو عرب عجم کې که اسلام خدمت شوی دی د دیوبند بچو کړی دی. مونږ وایو هغه وخت هم مونږ ته یاد دی. همدقه د دغه مناظرې نه پس مولانا رحمت الله کرانوي صاحب رحم الله د هندوستان د ځمکې نه وویستی شو. همدقه عیسائی دغه مناظردار مصر په ځمکه مسلمانان چیلنج کوي. د سعودي بادشاه په دغه وخت کې اعلان کوي د حج په دوران کې څوک عالم شته چې موږ د دغه چیلنج قبول کړو، دله جواب ورکړو، د سره هغه مناظره وکړي. مولانا رحمت الله کرانوي صاحب رحم الله د هندوستان د ځمکې د دیوبند دغه بچی هغه ورسره ملاویږي، وایي ها چیلنج قبول کړه خو زما نوم ورته مه اخله ځکه زه دیو د هندوستان نه د دې وجې نه راویستی یم که دیو ته پته ولګېده بیا مخامخ نه راځي. او محترمو هغه وشوه مناظره کېښودی شوه، هغه عیسائی ته پته ولګېده، د مناظرې په ورځ ورته پته ولګېده چې رحمت الله کرانوي صاحب د مناظرې دپاره را روان دی. په هغه ورځ هغه د تیزابو چاټۍ کې خودکشي کړې، د په حرام مرګ باندې مړ دی.
नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, अकायद उलमाए देवबंद, नजरियात उलमाए देवबंद, फर्जंदार उलमाए देवबंद, मुफ्ती मोहम्मद नदीम से محترم اغا حالاتو دنیا وکاتا د هندوستان پزمک باندې د تهذیب یو جنگ شروع، د هندوستان پزمک باندې د عقیده او نظریه یو جنگ شروع. یو ځل مولانا قاسم نانوتری رحم الله د حج نه راغی، بیمار دی، هغه ته پته ولګیرا مولانا قاسم نانوتری رحم الله بیمار دی. داغه شاګردان زه په زه مونږ پابندۍ لګولې دي، څوک د ملک نه وستري. یو مناظره انګریزانو جوړ کړه د مسلمانانو د طرف نه، د مولانا قاسم نانوتری رحم الله نوم ورکو. قاسم نانوتری رحم الله پس حضرت شیخ الهند محمود الحسن رحم الله راغی، ویل حضرت تاسو خبر نه، ویل الته مناظره جوړه شوې ده، انګریزانو تاسو نوم د نمائندګۍ د پاره ورکړی دی. مولانا قاسم نانوتری رحم الله بیمار دی او محترمو د آیات ساتي، دا د هر باطل طریقه کار دی. د چې کله سټیج خالی وویني، د چې کله میدان خالی وویني، دی به بیا سټیجونه ولګي، دی به بیا د مناظرې چیلنجونه ورکي. خو ها محترمو، نن په دنیا کې هغه خلک چې د دیوبند د فکر خلاف چغې وهلې، د دیوبند په عقیدو نظریو چیلنج بازی کوله، نن الحمدلله مونږ په پوره فخر سره، پوره دعوی سره دا خبره کوو بفضل الله تعالی. مونږ دغه یو کلی ته ورالو، التم په هغوی الحمدلله اتمام حجت وکړو. مونږ وی زمونږ دیوبندیان پرېږدوئ، کم وخت کې چې تاسو نه دیوبند په عقایدو باندې مناظرې چیلنج کوو، مونږ الحمدلله گنج ته درغلي یو، مونږ الحمدلله د نورستاني مدرسې ته درغلي یو، مونږ الحمدلله نږدې ورځو کې پر رستم کې 13 یوه جمعه مخکې ما نوم اغستی، ما خبره کړې ده. الحمدلله نن هغه خلک په دغه میزو په دغه میدان باندې تښتېدلي دي. خو ها همیشه کوشش سره د خپل مشرانو نه هغه ترتیب او طریقه اغستی شوې ده، چېرته کې د مناظرې چېرته میدان خالي وویني هلته راشي دلته چیلنجونه ورکوي. ما ویل ها مولانا قاسم نانوتری رحم الله ورله جواب ورکوي، هغه بیمار دی، وایي لاړ شه سټیج باندې ودرېږه، مایک باندې دومره ووایه چې قاسم نانوتری را روان دی. قاسم نانوتری رحم الله را ورسېدو، انګریزانو ته پته ولګېده چې زمونږ خو خیال دا و دی بیمار دی، نشي حاضر دی، دی خو دلته هم حاضر شو. مولانا رحمت الله کې مولانا قاسم نانوتری رحم الله ته منت شروع شو، حضرت تاسو راشي خپل دلایل مخکې ووایئ، تاسو مشران دي. مولانا قاسم نانوتری رحم الله ورله جواب ورکړ، ویل نه زه به خپل دلایل وروسته پیش کوم، زه به خپل بیان وروسته کوم، ځکه ما د هغه نبي کلمه ویلې ده چې هغه آخري نبي دی. دیو بیا منت شروع کړو. مولانا رحمت قاسم نانوتری رحم الله جواب ورکړو، ویل ټیک ده ستاسو به ومنم، څه بیان به اول وکم، څه بیان به وروسته وکم، ځکه ما د هغه نبي کلمه ویلې ده، هغه اولین هم دی آخرین هم دی. محترمو، دنیا هغه منظر ولیدو، دنیا هغه واقعه ولیده، دنیا هغه مناظره ولیده، نن زما استاد تاریخ کې محفوظ ده. مولانا رحمت الله کیرانوی صاحب رحم الله مایک لراغی، به او فرمایل، ویل ای شایانو، ما خو تاسو له یو مقدر کول غوښتل چې تاسو هم راشئ مایک ته څه ووایئ، ځکه که د محمد رسول الله امتي کله مایک لراشي د هغې نه وروسته به تاسو ته د دې خبرې جرأت میلاو نه شي چې تاسو د هغې نه پس دلایل پیش کوئ یا تاسو د هغې نه پس څه خبره وکئ، ځکه کم دلایل چې تاسو وروسته پیش کوئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي قاسم نانوتي به مخکې نه هغه ختم کړي. بیا هغه وشوه، قاسم نانوتي رحم الله 3 घंटे د اسلام په حقانیت دلایل پیش کوي. اخره کې هغه عیسائی مناظر جواب ته نه رسېدو، اخره کې یو جمله ویلا، ویل لوگو آج قاسم نہیں بول رہا تھا، قاسم کی زبان پر الہام کا فرشتہ بول رہا تھا. نن قاسم نانوتي نو لګیا، د قاسم نانوتي په جواب باندې د الهام فرشتہ لګیا و خبرې کولې. یو هندو پسې پاسېرو، ویل کاش ته په مسلمانانو کې که ته په مونږ هندوانو مسلمانانو ستا قدر ونه کو، ته که په مسلمانانو کې وې مونږ هندوانو کې وې، مونږ هندوانو به د دهلي په چوک چوک باندې ستا بت جوړ کړی وې، مونږ به د دهلي په چوک چوک ستا بت ته سجدې کولې. مولانا قاسم نانوتي رحم الله ورته وفرمیل، ویل په تاسو کې الله قاسم پیدا کوي نه، د مستمع علیه السلام د ختم نبوت په صدقه کې د مسلمان په کوڅه کوڅه کې الله قاسم نانوتي پیدا کړی دی. مسلمان به کم قاسم بت جوړی، هغې ته به سجده لګوي. بهرالمحترمو دا وسیع موضوع ده، ټایم نشته زه هغې باندې خبره نه کوم، مختصر الفاظو کې دومره ویم. کم جنگ د تهذیب شروع شوی، قاسم نانوتي رحم الله د مدرسې بنیاد کېښودو، ویې فرمایل زمونږ یو مقصد د 1857 د جنگ ازادۍ د مسلمان د انتقام او بدله اخیستل دي، او نن محترمو هغه مرحله کې مونږ کامیاب شو الحمدلله. دویم اعلان یې کړی
ویل دلته دیو یو عزم کړی دی هندوستان ته راغلی زمونږ تهذیب ختمول غواړي مولانا قاسم نانوتي رحمه الله په هغه بنیاد د دیني مدارسو بنیاد کېښودو ویل هغه مسلمان د عقیدې نظریې تحفظ د مسلمان د عقیدې نظریې د تهذیب په دغه جنگ کې چې موږ د دې ځینه دغه په طور د چونۍ استعمال کو د مسلمان د عقیدې نظریې تحفظ وکړو او نن محترمو دا خبره موږ په پوره جرأت سره کوو نن الحمدلله د قاسم نانوتي بچو هغه جنگ وګټو انګریز منحوس وویلو محترمو تاسو وکتل د هندوستان د ځمکې نه د برطانیې انګریز شکست وخوړو د دیوبند دغه بچو ووهله الحمدلله هغوی بسترې ګورک لسات سمندر پار وتښتېدو دویمه مرحله زموږ د جنگ شروع وه روس کمیونستان راله د افغانستان په ځمکه باندې هغوی شکست وخوړو واپس لاړه زموږ د جنگ درېیمه مرحله نن په پوره دنیا کې الحمدلله شروع ده موږ په پوره فخر سره وایو 52 ملکونه راغلي دي د قاسم نانوتي رحم الله د دیوبند هغه پرزندان هغه روحاني بچي نن د بېسرو سامانۍ حالاتو کې هغه 52 ملکونه په شکست مجبوره کړي دي نن هغوی په تېښته مجبوره کړي دي او ها دویمه مرحله زموږ د دیني مدارسو وه نن که کوڅه په کوڅه مدرسه ښکاري نن که دغه چمن کې دغه ګلونه شوي دي دا د قاسم نانوتي رحم الله د جنگ هغه حصه ده دا د قاسم نانوتي رحم الله د هغې د فکر او د سوچ هغه نتیجه ده نن قدم به قدم کوڅې دا د قاسم نانوتي رحم الله بچي لګیا دي الحمدلله هغه جنگ کوي او ها محترمو نن موږ دومره ووایو په مختصر الفاظو کې ووایو نن د دین تمامې شعبې په کوم ځای کې د اسلام جنډه چوته کړې ده الحمدلله د دیوبند بچو چوته کړې ده دا که تصوف په میدان کې ده دا که جهاد په میدان کې ده دا که تدریس په میدان کې ده دا که په هر میدان کې ده الحمدلله د دیوبند بچو چوته کړې ده برحال محترمو زه خبره نه اوږدوم دومره ویم ها تاسو علما نن فارغ شوئ نن د دغه عقیدې نظریې یو جنگ شروع دی باید چې ما ته هغې کې خپله حصه واچو خپل دلایل زده کو خپل عقاید مسایل علی وجه البصیرت زده کو دغه قوم ته ور وښایو د دغې دپاره موږ نوجوانان احناف موږ پېښور کې د علماو دپاره یو کال کورس تخصص صرف په خپل عقایدو نظریاتو باندې د باطل د عقایدو نظریاتو د رد دپاره پوره یو کال نو انشاءالله اته 9 کاله تاسو دلته تېر کړه دغه یو کال موږ له راکئ انشاءالله یو کال زموږ سره پېښور کې تېر کړئ تاسو د خپل جنگ طریقې زده کړئ چې د دلایلو میدان کې دغه جنگ طریقه کار څه دی الله رب العزت د موږ له عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد